ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. پام ورړم د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غني افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ننګرهار ولایت د هسکې ولسوالۍ پر یو جومات د چاودنې د قربانیانو له کورنیو سره په لیدنه کې وویل دا پیښه د بشریت او انسانیت پر وړاندې یو ستر ناوړه عمل و چې د افغانستان دښمنانو ترسره کړ. ولسمشر محمد اشرف غني نن د ننګرهار ولایت هسکې ولسوالۍ ته رسېدلی و. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یو نااعلان شوي سفر کابل ته راغلی دی. اسپر هغو خبریالانو ته چې له ده سره افغانستان ته راغلي دي ویلي دي هدف دا دی چې د سولې یو تړون وشي او له سیاسي لارو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسېږي. هغه زیاته کړه چې دی کابل ته ځکه راغلی دی چې یو داسې سیاسي جوړجاړۍ ته لاره پرانیزي چې د وړاندې تګ لپاره تر ټوله غوره لار وي. سوله د امریکا سنا جرګه وایي ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. د امریکا د سنا جرګې ځینې غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ممکن بیا پیل شي. کرکټ لوبغاړي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان او مرستیال لوبډلمشر اصغر افغان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب سره لیدنه ترسره کړې ده. وروستی خبر هم د سپورت له نړۍ څخه. افغانستان کې د کرکټ لپاره ځانګړي ټلویزیوني چینل نشرات پیل کړل. 8 ساعته مخکې د افغانستان کرکټ بورډ او ملي راډیو ټلویزیون په مرسته د کرکټ لپاره ځانګړی چینل یعنی RT سپورت په نوم چینل خپل نشرات پیل کړل. په دې ټلویزیون کې به د هیواد کورنۍ کرکټ لوبې او د نړیوال کرکټ ټولې لوبې ننداره کولی شي. په ټلویزیون کې د موندلو لپاره خپل ریسیور له سره وپلټئ او چینل را پیدا کړئ. ګرانو کتونکو که مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.